بکی نبی علیه السلام وویل یا ایها الناس ای خلقو ما وای هیڅ شی نه دي پرېښي که حلال دي که حرام دي که مستحبات دي که ثوابي کارونه دي چې جنت ته مو رسوي له جهنم نه مو لرې کوي دا مې ټول درته بیان کړل او کوم شی چې مو جهنم ته نږدې کوي له جنت نه مو لرې کوي دا مې درته بیان کړل اوس په دغه ځای کې نبی علیه الصلاة والسلام خو دا هر څه ښودلي ول آیا دغه امامت او خلافت د نبی علیه السلام هیر سوي وو صحیح دی چې په غدیر خم کې نبی علیه السلام دا امامت اعلان کړل یا دا خلافت اعلان کړل دلته خو په حجة الوداع کې 9 ورځې مخکې نبی علیه السلام وویل چې ما هر څه تاسې ته وښودل آیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دا امامت او خلافت هیر سوي ول او کله چانه بیریدل سدا یو نو بیان کړي او خدای ناخواسته ک نبی علیه الصلاة والسلام دلته په دې روایت کې لزانه خبرې کړي دي سوی ما ارڅ تاسو ته بیان کړل خو الته امامت او خلافت بیا په غدیر خم کې جنهیر ول الته خلقو ته وویل سلمان ورسته علی رضی الله امام او خلیفہ ده مهرباني وکړه دې جواب راکړه کاری صاحب اوس ما ته لګونه غوښه ما ته وګونی لګنه اوس ما ته لګونه غوښه کاری صاحب ته کوم لګي کنه ته جیب د خېټه نه لګي اوس کی خبره ده چې کنه چې مولا علی کومه په درجه ده کنه غته نه تاسو خبر رسیدې شي غته نه تر رسیدې شي دا د مرآت العقول ده ودرګه ته مولا خبره ته لګ وره کله نبی علیه الصلاۃ والسلام کله د مخوک پیغمبر علیه السلام د مونږ تعظیم کې مطلب مونږی کول د جامع مونږی کول په کروڑاو په لاکاو خلک ورته ویلاړو چرته په کروڑاو په لاکاو خدای قسم دورا خلق غی طرح ویلاړو کنه صرف جامع لمانځه ته غی په دوران کې ته د مولا ذکر کې زه ته مولا زوی بادشاہ حسین ذکر کم کنه چې غی دوران کې غک لراله کنه غی په وجو باندې ملي باندې چیناست نو پیغمبر علیه السلام سجده ستراکا سوچته خبره ده نو چې غی په دوران کې سجده ستراکا نو تماته ویا چې دا خو یو د مولا دا د علي زوی دی علي زوی ته پیغمبر علیه السلام سجده ستراکا نو بیا کله مولا علی راغلی وی نو هغې ته به پیغمبر څه کولو خلاص شوې ته غدیر قوم خبره کوې غدیر قوم کې کله چې مولا د اوښانو ګاډیو نه یو منبر جوړ کړ یو سټیج یې جوړ کړ هغې په دوران کې چې مولا ویلو چې من کنتو مولا چې زه د چا مولا یم په هذا مطلب یې خو به یې کاري صاحب کنه مانا د علم زیات دی په هذا علیون مولا چې زه د چا مولا یم غو مولا علی دی خلیفان نه ویلي دوست نه ویلي چې هغې کله موږ ته ویل چې زه خلیفه دی مو ویلو چې را خلیفه دی مولا علی خلیفه دی هغې کله ویلي چې دوست دی هغې ویل چې دوست دی کله اونګې هغې ویل چې اونګې هغسې نه جوړېده چې علي ورکې نه وی اسمان هغسې نه جوړېده چې علي ورکې نه وی مساقي صاحب د زړه سره مساقي صاحب ما دا پوښتنه نه ده کړې چې نبي علیه الصلاة والسلام دا خبره کړې یا نه ده کړې من كنت مولاه فهذا علي مولاه دا د ما په کتابونو کې دا روایت راغلی ده د تا په کتابونو کې دا روایت په صحیح سند سره ستنه په ټول مذهب کې دا روایت نشته دی خدای په فضل بیا ما درته د ما کتابونو نه ثبوت کو راو په صحیح تا علیار صاحب څه مته ویلو طب پښمانه شوی بیا ور پښمانه شوی دا روایت ل خپل کتابونو کې په صحیح سند سره راته راوړل زه دا وځي مسلمانانو په مخ کې د سره شي کېږم بیا په خپل دین ونه داري دی کدر سره دا اوس وسو مسلمانان دی په دغه دا اوس په دغه لحظه در سره وایم چې اشهد ان علي ولي الله زرکو دا اوس ټول به شي سکاري صاحب محترم ټول دا اوس کسان انا زرکو ټول دلیل دا وړه کاری صاحب داسې چال دی کنه پرې وس مزه چې ته تا ته مو څه وکړو کنه تا ته الیار صاحب قرآن په سر به چیخله ته یې دا ما سره خېجي نه بروړه ده تا د دوست حدیث راوړم ته اوس غینه بیا وړې بیا هغې کې مسالې روباسي ګوره ودې زړه سره دغه روایت دومره خو به دې په وس کې یوه قرباني سم ګوره اوس مثلا دلته وکسه عن ابي جعفر علیه السلام چې امام ویلی وي او لیلاندې په کتابونو کې داسې راغلي وي چې دغه روایت چې ده صحیح روایت ده دومره روایت درنه غواړم د من كنت مولا فهذا علي مولا مهرباني ښه کاري صاحب غدیر قوم کې پیغمبر علیه السلام څنګه اعلان کړی اوس وکسه دا من كنت مولاه د دې مولا ترجمه څه شی د مساقي صاحب زړه سره مولا ترجمه دا دی کنه لکه پیغمبر علیه السلام چې ویلو چې من كنت چې زه هغه یو مولا پیغمبر مولا معنا ما نبی علیه السلام خو دا ویلي من كنت مولاه د چا چې زه دوست یم
دا د مولا ترجمه دوست نواوړه که پیغمبر چې من کوم ته مولا ته ما چوک مانی ما سینې دی ډابر که ما چوک مانی مس بوډا صاحب تی څو سینه زنجیرانو مو وهه ګور اوس وخت په دا روایت خو کانه علي رضی الله عنه واورېدل کنه او کانه وایي اورېدل او ویورېده علي رضی الله عنه دا د مولا ترجمه کړې ده که نه ده کړې کړي دی بالکل یې کړي دی راوخی هله دې خلاصه شو د موږ لانجه نوره ختمه شوه د موږ لانجه نوره ختمه شوه لاړله خبره علي رضی الله عنه د موږ له ننه بعد موږ اول خلیفه ده در سره منو راځه په خیر څلورم خلیفه اول خلیفه معنی کنه مولا ترجمه د شری کنه ودرې صبر علي رضی الله عنه په کوم ځای کې ترجمه کړې ده چې مولانا مراد خلیفه او امام ده مهرباني وکړه خلیفہ ذکر نشته دی نه غتور کې وباسه غدیر خوم کې خلیفہ ذکر سره داود سویل و ما ساقي سه ودیز رسره و قرباني سم داوود دی ویل سیمن كنت مولاه علي رضی الله عنه دې ترجمه کړی ده نو ترجمه یې په څه شي کړی څنګه کړی ده راته وخی انا مهرباني ترجمه خو درته زه پیران خو ته وک ونی ساګه وای دا د غوږ مینه والے ترجمه مطلب داره چې چوک پیغمبر مانی د هو مانخت کې علی دی سکله ته پیغمبر مانی پیغمبر پیمانی مانی پیغمبر دوست غاڼي علی به دوست غاڼي علی به امام غاڼي و مسبوډه و اسمه مساقي و دې زړه سره ما دغه خو زنه درته وایم هغه خو د مطلب دی روایت خو دغه د نبی علی السلام وای چې د چا زه دوست هم دی هغه عالم دوست ده و زه درته وایم چې د علي رضی الله عنه د دې روایت ترجمه او د مولا ترجمه یې کړي کوم ځای کې کړي کوم کتاب کې کړي چیرته کړي راځه په خیر دا د قران کې نه راغلی د ذکر اوس بیا قران ته لاړلې علي رضی الله عنه ترجمه نه ده کړي علي رضی الله عنه دې ترجمه نه ده کړي نو د قران کې چې امام ذکر راغلی دی قران کې د اهل بیت ذکر راغلی دی قران کې امام ذکر نه راغلی خدای کې د امام نوم ذکر راغلی په خدای قسم کې د امام ذکر په ټول قران کې وي ودی الله باندې زړه سره اوس ګوره دوه خبرې دي یا به علي رضی الله عنه د دغه حدیث شرح کړی وي کای کړی وی راته وی خې کای نه وی کړی بیا علي رضی الله عنه دا دین پټ کړی د لتاسینه مهرباني وکړه کای نه وی پټ کړی راوی خیا کای خودلې راوخیا کای نه وی خودلې نو بیا دې حدیث شرح پټ کړی د لموي ساقي صاحب مهرباني ساقي صاحب مهرباني وکي کنه ساقي صاحب خبرو دغه وګ نه نشي ساقي صاحب ورته شروع دی غور ته وایي کنه چکلا امام علي عليه السلام اومات کې ذکر نه پیغمبرو په خپل خپل بنیلو دا پیله خبره څه شي ایلو بیت ذکر څکلا اومات کې نه پیغمبر په خپل پیغمبر په خپل خپل به درته ویلي چې ما د با طاقت څخه پاتې کیږي غو علي ما د با څخه پاتې کیږي غو اهل بیت و ما ساقي ودي زړه سره زه خو د اهل بیت خبره اهل بیت د موږ ایمان ده اهل بیت د موږ زړه ده اهل بیت د موږ روح ده اهل بیت سره مینا کول د ما ایمان او غیرت او وجدان می ده زه په اهل بیت کې اوس کله تانه پښتنو کوم ته اهل بیت منی بالکل ایمان شابه مسلمانان اوس وکس امام علي رضی الله عنه لكم مړینه مدد غوښتلی مدد کوم نبی نه وختلی و لكم مړی لكم نبی لكم رسول لكم بل چانه غوښتلی ده مهرباني وکړه مدد خو صرف پیغمبر علیه السلام نه وختلی راوخه چیرې غوښتلی پیغمبر علیه السلام په جواب کې علي نه مدد وختلی نبی علیه السلام چې رحلت کړی چې وفات شوی د نبی علي رضی الله عنه ورغلی د قبر ته یا رسول الله د ما مدد وکړه کله چې مولا علي علیه السلام کعبه کې ظهور وکړ کعبه پرېږده زه څه درته وایم ما په خبره پوهېږې کوم یو بل غر ولې یو د الله بنده ساقي جانه کوم ساقي ماخیر څه شي د نوش جان کړي کنه زه درته وایم چې علي رضی ته وایي چې زه اهل بیت منو اهل بیت ذکر نه وي کوم امام ته خو غونې سالک ماته کله چې مولا علي علیه السلام ظهور په کعبه کې وکړ د مولا علي علیه السلام ټولو نه پیره مبارکه چهره پیغمبر علیه السلام ولیده یعنی نبی علیه الصلاة والسلام د علي رضی الله عنه پیدا کېدل ورید د علي رضی الله عنه مور ته ولاړو چې علي رضی الله عنه پیدا کېدل جنی گاڑو واړو ته ماوړه گاڑو ماړو ته ماوړه ویلې کابه دې سترګې ودی الله بنده ته په خپل خبرو غړو خو ته غړي وډي وای ته خلق په ځان خندوي ته وای چې علي رضی الله عنه د نبی علیه السلام اول سترګې ور باندې ولګېدې نو د موري چیرې و پلار چیرې و قریبانو دوستانو چیرې و نبی علیه السلام ورته ولاړو چې علي رضی الله عنه پیدا کیږي د اول سترګې ور باندې ولګي نبی علیه السلام ویلو چې دنیا ته داسې شخ راغله چې غیب نه چوک به داسې مور راوړي نه به مور راوړوي نه به دنیا کې دی غوندې چوک وي د خبرې سڅور علی تشیناس و یا علی مدد ذکر وکړو دی بړوا انسان ته زدي تش کوم زبان کې شروع نه دا کوم زبان کې شروع دی اوس به
اوس به د نرګس بیبي حق ادا کوي کنځلې به کوي بچو کنځلې زه تا ته ما کولې زه تا ته ختم نه پهلا زه تا ته درو میاشتې نه 3 مهینې نه زه تا ته کار کوم تختمه نه میوټینګ ما لګاو تاسو متعه وکړئ او شراب پسې وچکئ په نشه کې سي یو ډیز سي هغه هوا بیا درته زه درنه باسم درو میاشتې نه تا ته هغه هوا بیا درته زه درنه باسم یو دقیقه اهل بیت الحمد لله صبر وکړه اهل بیت واګسنو اوس چالو میکړه وګس وای وخت مناظره کې یو خبر تاسو وګورئ اهل بیت کوم وخت کې لغیر الله نه مدد غوښتره د تاسو شپه ورځ له قبرونو ولا مړو له بوتانو مدد او نصرت غواړي مهرباني وکړه کوم اهل بیت له مړو له قبرونو وغیره نه وخت ماته ونیسه کله چې شیطان سجده نه کوله شیطان منځونه کولو شیطان روژې کولې شیطان اورنان جوړو شیطان څخه کله سجده ونه کنو شیطان پکې راځي نو ته پکې د کومېډي نسپې راغلی زه مهدي علیه السلام را لېږلی مو ورسه د مس ساتو د غوسې دي دا خوله دا کومه خوله دی اسلام ورواخه قاری صاحب هدایت ته ویل چې قاری صاحب ماته نه سیټینګ ده هدایت دې در سره راوله قاری صاحب باندې 75 سیټینګ دی موسی علیار صاحب ناشته نور عالمان ناشتي خدا تا ویل چې ته څوک یې صبر خلاص مساقي زه درته وایم زه مهدي علیه السلام را لېږلی یم چې ورسه د باډه چنار شیو ته اسلام وروښیه ایمان وروښیه د ما دا خبره رد کړه اوس نرسه په دلیل یې رد کړه زه مهدي علیه السلام را لېږلی یم او مهدي علیه السلام راته ویلي دي چې دغه مساقي ته ورسه کلمه و اسلام و ایمان و اهل بیت ور وپېژنه وکشه اوس لږ ماته وکشه موته خپل کلمه راغلی دی موته خپل دین راغلی موته قرآن راغلی موته کتاب راغلی موته اهل بیت راغلی موته بار امامان راغلی مهدي علیه السلام نه منې 14 معصومین راغلی دي ایک تو مهدي علیه السلام منې که نه منې او دی الله بنده مهدي علیه السلام منې مهدي علیه السلام د مو اخر زمانی امام دی امام مهدي علیه السلام زه همو په د اخري زماني امام را لېږلی یم وایي ورسه دغو ته اسلام ور زده کړه اسلام ور وښیه ته خوله د مهدي علیه السلام باندې ته خوله ده څوک وایي خو زه خو درته وایم اوس ته ما ولې نه منې زه مخامخ درته ناست یم ګورې مسلمانانو زه له مساقي سره خبرې کوم چې مهدي علیه السلام زه را لېږلی یم د مخامخ درته ناست یم درته وایم او 12,500 کاله کېږي د تا مهدي چې په خلقو یې منی او 12 امام د 12,500 کاله کېږي ژوندی ده نه تا لیدلی نه مخکې ولیدلی نه کتاب لري نه یو قلم لري نه یوه خبره لري هغه په موږ منی او زه مخامخ درته ناست یم د خبرې در سره کوم چې مهدي علیه السلام را لېږلی یم او ما ته ویلي چې ته د ما نائب یې ورسه دغه د باډه چنار شیو روافظ دي دې ته ایمان و اسلام و اهل بیت ور وپېژنه ته اوس ما ولې نه منې ودې الله بنده ته هغه کس اولاد یې ته کوم غدیر قوم کې 3 کسان ته خلیل مولا علیه السلام نه ته هوټل کې سجرې نه روان یې ته لږ باندې غوږ ماته ونیسه ته کله ماته ودرېږه وکشه مهدي توهین کوي ای شیو دا ورته توهین کوي زه درته وایم چې زه د تا مهدي را لېږلی یم د تاسو ته چې کوم مهدي مني هغه راته ویل چې ورسه دغه مساقی هدایت نجاپ علي هغه بل ابو مواد صاحب دغو ته اسلام ور وښیه اهل بیت ور وښیه دین ور وښیه ته اوس خپله د 12 امام د توهین دي کوي زه درته وایم چې زه یې را لېږلی یم چې ورسه او ته وایې چې نه ته د پلاني و د پلاني ولې مې نه منې په کوم دلیل مې نه منې صحیح شوه پوه شو قاري صاحب پوه شو قاري صاحب محترم صاحب ته ما ته څه کله وایې چې تا آخر مهدي صاحب نه لیدلی نو ته ما ته په جواب ووایه تا په خپلو سترګو ګناهګارو سترګو ابوبکر لیدلی دی آی شابس یا مو خو دا نه وایو چې ابوبکر ژوندی ده او 12,500 کاله کېږي چې اوس مو په منځ کې ګرځي ایوه آفرین په دې باور نه لرې چې مهدي دې ما راولېږي ته په دې باور لرې که نه لرې نه لرم تا شکل نه مهدي مړ ده ژوندی نه ده دا څنګه امکان دا ته اوس څه بلا یې زه درته وایم چې زه مهدي را لېږلی یم مهدي ژوندی ده که نه ده علم حیب مطلب دا دی چې دې دنیا کې غا حیب دی اوس کې چونکې دې کې مسله کومه دی که نه دې کې مسله دی علی ولی الله او یزیدیت کله چې علی ولی الله مقابله یزیدیت مقابله کله خپله کې بندګانو خو په یوه خبره باندې ټینګ نسي پاته کېدلی وه ساقي جانه ودې زړه سره یو ځای باندې نسي پاته کېدلی یو ځای ته وتښتې بل ځای ته وتښتې بل ځای ته وتښتې بل ځای ته وتښتې اوس یوه خبره زه درته کوم هغه دا
دغه د جناب. شرعن علي ولی الله ځای ته مرزو د یزید ځای ته مرزو د ټولو ځای ته راځو چې ته په خپل په نورو لایفونو کې کینې وای دا قاري صاحب له ما سره دوه خبرې نه کوي اوس مدلس تر سره کړي او روان یو په سمه بسم الله بسم الله بسم امام الله علي رضی الله عنه مساقي جان دي زړه سره کنځلې بیا ورسته وکړه وخت درکو امام علي رضی الله عنه چیرې په ټول عمر دا خبره کړې ده چې مسلمانانو زه نبی علیه الصلاة والسلام په غدیر خم کې امام او خلیفه وټاکلم په ټول عمر کې داسې خبره کړې ده امام علی علیہ السلام پرېږده د پیغمبر ذکر کړی دی نجل بلاغه راواخله خپل علي کتاب رضی الله عنه دراواخله پېښمانه سو مت ساقي جان لعلي رضی الله عنه وایي پرېږده و پېښمانه سو كبروا يا اهل السنه امامي تكبير. حسن الله أكبر ولله الله اكبر ولله الحمد. امامي حسن خدا څوک ده دا بل څوک ده دا لکه سي هدایت صاحب راغلی ده کاری صاحب زه امدادي من د عراق نه یم جی زه د خلکو کې ګرځم کنه دي سر وخو کو دا د سپیلا کې دی د سپیلا نه نه توحید مه دا تاسو ته عایشیانه دا ذکر راغلی ته توهین کو بیا تاسو ودي بانك یا اوس ګوره زنديق دی عایشه ما اخله په بده هغه ته ما جواب ورکړ بیا د نرګس له کتابونو درته را اخلم بیا د سړي زوی سره هغه ته ما جواب ورکړل رسخت میکړل دا تاریخي جوال څنګه چې تاسو د ناس نه راخي د مشکل شي شاید هغه ملګرو فکر کړو چې دا اوس پرې تا مخکې کنځلي وکړې موږ د بیا محاصره در سره دا مول لاندې لګ ناس ورکی اوس یو کا کمزل کی اوس غوږ علي رضي الله عنه ندي انكار وکړل چې علي پرېږده نه واکسن خپل خپل دي اقرار وکړل اوس غوږ دا تیرا دنیا دی کنه آهی دنیا کې کارونه مونږ امام حسن یو دقیقه امام حسن علیه السلام امام حسین علیه السلام طول عمر کې دا خبره کړې ده چې نبی علیه الصلاة والسلام په غدیر خم کې امام علي رضی الله عنه امام او خلیفه لځن وروسته وټاکل مهرباني وکړه خلیفہ ذکر دی کشتانه دی کې امام ذکر دی امام چکل ته پیغمبر علیه السلام پیغمبر علیه السلام ته معنی سید اوس ام دغه د امام ذکر د علي رضی الله عنه لزامنونه له امام حسن او له حسین د جنت د ځوانانو له سردارانو نه دا خبره ته ما توخی سی غدي ویلي سی نبی علی السلام په غدیر خم کې ویل سی علي لما نورسته امام ده خلاص او بالکل ویلو چیرې ویلي دي بالکل یلی حدیر قوم کې لی عید حدیر پوری جی بیلی دی حدیر قوم کې لی دو خانو گادی راجا ما کې نی منبر او دې په دې کې انسانان نسته زت صدر توایم دا لخلینه دی شراب بوتل لري کړه دی نشي بوتل دی لري کړه دی ما په خبره ځان پوهه کړه زه درته وایم چې حسن علیه السلام حسین علیه السلام خو ته منې که نه د دواړه امامان منې که نه منې بالکل دغه دوو امامانو په ټول عمر باندې همدا خبره کړې ده چې و علي رضی الله عنه په غدیر خم کې نبی علیه السلام امام وټاکل او چیرې ویلي راجک شه دغه د جګ یم درته ناست یم منډه درپسې واخله منډه ما تخپل دی پیسو د کینه خیر ته خبره نه دی متعی ته نه یم ناس مهرباني وکړه ها بسم الله څکلا حدیر قوم را اعلان وشو عروش ختم شو ذکر وشو امام وشو دغه پاتې شکنه کومې په ورځ به مولا علی علیه السلام چې مسجد کعبه کې زخم خواړو وخت دشته هو غرب بالغرب ولا سوال وخت دشته ورختم شو وخت دشته که وخت نشته ورختم شو سړي په کنځلو شروع کی که خدای کې نه مو ته دا مولا دین نه را کړی مو ته مولا دین دی کنځل نه را کړی مو ته مولا څه نه را کړی کنځل تاسو ته راغلي دي تاسو به کو تاسو څنګه تاسو ایمان دی هغه څه دي کنځل وګس بلا دی مولا علي درو ګرځه کش کې خپل وخت کې نو د مولا غولګي اوراکا اوس ګور مولا علي قرآن منل تاسو قرآن نه منئ ولی منو قرآن علي دی علي قرآن دی تعالی لسو کتابونو کوم درته ثابت کړی دا قرآن تحریف شوی د اصلي قرآن نه ده بیا ثبوت نشي بیا کوم دا اوس په دې دوه خبرې کې درته ثبوت کړو بیا به دا کفر او شرک او ضلالت پرېږدي توبه به باسي کوم کتاب کې ثبوت یې کتاب صفه برګه ته مینه بیا خو بس یو دقیقه دغه دا ځای زده ته خیر مسلمانانو وغوښتي تاويل من كنت مولاه فهذا عبدي مولاه معناه امام ده كان
کتاب نامه جناب پرنسپل صاحب هغه ځای ته ورسته راځو بیا ورته دا وخت مسلمانانو غوښ ښه اول د مرآت العقول راواخله صحیح شوه روام اغسطل صبر ها صبر موبایل چاته است کیا لو کاته پیالې ماتې نشي یا د ما موبایل ولوېدلی ما موبایل هم قار درته دا خو مولا کې اندوره زور دی که وکه مسلمانانو نه حیدري شیعه سړی ویه یا علي مولا علي دې ما په خوا کې ده کنه الله اکبر الله زور دی که دا موبایل اکبر ولله الحمد. کتاب جناب پرنسپل جناب الله اکبر جناب الله اكبر كبروا يا اهل السنه كبروا يا اهل السنه تکبیر كبروا يا اهل السنه مولا علی مدد کاری شپته ونه تغیږي ولی الله ولی نه وای دا نری تکبیر څه معنا لري چې ته ورته نه وایې چې مثال الله اکبر ولی نه وایې وایې ها ودرګه پدین د پویګه مؤمنان اخلي كتاب كتاب بل خواته مزه مرآت العقول ولې دا خط درته شین کړم کری صاحب چې کله زلزله پر راشي دی وایي اوس نه وایي ها قرآن انساني مرآت العقول ما يقدر خلاص كسرة غوكسة سوستي عقيدات درته وخيم مرآت العقول میوټ کار تاسو دی خا غوكسة مرآت العقول في شرح أخبار آل الرسول علامة مجلسي جلد 12 और صفحة 525 है 525 और جلد 12 جناب वक्स रिवायत का नंबर 28 है हाँ 28 دا रिवायत دي مو ګورې سي درته وی خیم چې بیا ونه وایي چې روایت کمزورې ده وکسه وکسه الحديث 28 موثق او علامه مجلسي دي تسوي دغه دي تا لوی محدث دي تسوي راوي اغه تسوي واي دا خبر سيدا واي ان هذا الخبر فالخبر صحيح وش بديك تسوي غوكسه علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إمام الصادق عليه السلام ويوير والزبر صفحته دا صفحة قورة 525 دا 526 تزو وقورة إن القرآن وبشك دا قرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله أغا قرآن سوى جبريل عليه السلام راول النبي عليه السلام تا 17,000 آية ولا زر آياتنا واغا قرآن كريم صحيح شو دا قرآن كريم شپاگ زرو شپاگ سواو شپوگ شپیتا یا شپاگ زرو 200 شپوگ دیرس آیات دا قرآن كريم دا دغه ولا زر آیات قرآن وسچیرته ده ها دا نبی علیہ السلام ته راغله صحیح شو تا په خپل خپل ویلو د تا کتاب وای موږ دغه عقیده چې څوک ولري هغه کافر د مسلمان نه ده ځکه الله قرآن کې وای غوښه الله قرآن کې وای انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون الله وای دا قرآن ساتنه زکه په دې کې څوک یو حرف نه کمولای سي زیاته ولې د الله خبره ده بسم الله دا د تا کتاب د ومساقي صاحب و دې زړه سره دا د تا کتاب ده د تا په امام پسې په دروغ خبره تړلې سوي او دروغي خبره تاریختونه ویلې ده د تا ملایان او محدثین دي وای ولا زرا آیات قرآن دا ولا زرا آیات قرآن چیرته د مهرباني وکړه ویخه ولا زرا آیات کتاب قرآن ما کتاب یې کنه چې دا پیغمبر علیه السلام ته راغله ما کتاب یې سره راغله و راغله صحیح شو بیا دی کې 30 سپاره قرآن کم دی کنه چې کوم اوس نن سبا حالات کې مساره دی د پیغمبر علیه السلام غدیر قوم کې مولا علی نه ویر کو انور نه دور کړي اوس وخت شاکنه وخت وته شاکه مخ کې
بیا دې کې ټول تورات زبور انجیل دا ټول هر شی بېله بېله شاخونه شو دې کې چې کله دا بېله بېله شاخونه شو 30 سپارې قرآن اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله سره کمپلیټ شو دلته وایي القرآن دا یې نه دي ویلي چې تورات او انجیل سره بېل سول تورات انجیل مخکې راغلي وو خو دا خو تا کې غم دی که ته څه کومه کله دغه تیرې که نه ته څه کله پوره پاڼې تیرې بیا په ذکر پوره کوې دی الله بنده تورات او انجیل مخکې په زرګونو کاله او په سوونو کاله مخکې نازل سوي دي هغه 300 کاله پیله نازل شوي چې 300 نه 370 پیله نازل ګوره د ته روایت باندې ځان پوهه کړه وایي کوم قرآن چې وایي جبریل علیه السلام رسول الله ته راوړل هغه قرآن وایي 1,000 آیات وو دی الله بنده قرآن وایي 1,000 آیات وو اوس دغه د تا دغه امامانو یا ملایانو اوس دغه 10 سپارې قرآن کریم خو له موږ سره ده د اهل سنت والجماعت قرآن کریم 10 سپارې ده دا 8 سپارې قرآن چیرته ده دا 1,000 آیات قرآن مو چیرې پټ کړی ده کوم امام پټ کړی ده مهدي علیه السلام ورسره وړی ده امام علي رضی الله عنه پټ کړی ده امام حسن پټ کړی امام حسین کوم امام چیرې ده چیرې پسې وګرځېږو مهرباني دې جواب راکړه ها 30 سپاره قرآن دا خدای طرف نه کوم قرآن نازل شو دا 30 سپاره قرآن و مولا علی به کمپلیټ شو مولا علی مو تر ورسوله دا کتاب دروغ وای دا مولا دی دروغ وای دا دی واشفا ولرګه دا دی واشفا دویمه خبره کې دا درغله چې کوم ټایم نه قرآن نازل ده قرآن کوم ټایم کمپلیټ کیده کوم ټایم نازل ده مولا علی علیه السلام ته نازل شو کوم ټایم کمپلیټ کیده مولا علی علیه السلام ته نازل شو دا قرآن چې کله په 30 سپارو یاري رسول الله تر نازل شوی دا صبر یاري رسول الله تر نازل شوی بیا علی رضی الله تم نازل شوی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مولا علی نه کړی تو خو وای علی رضی الله دا خبر دی ولی بدلیږي تا څه شي دی خورلې دي الته وای چې مولا علی ته یواري نازل شول بیا سره یو ځای کول بیا ورته نازل شول یعنی نبی علیه السلام نو ورسته قرآن علی رضی الله تم نازل شوی دا نه دا نبی علیه السلام د مو خوک پیغمبر من كنت مولا په هاذ علیون مولا له حدیر قوم ولا پیغمبر دا مولا علی علیه السلام ته خپل نازل کړو چې دا قرآن ذمہورتی دی قرآن امامتی دا به تخپل کاسته ورسه د وخت دشتا کوم خپل کاسته د موتا علی تشید علی منون کې علي منونكي شابه وزدغ علي رضي الله عنه دا دي تاسي ولا زرا آيات قرآن لتاسي سره چيري ده آية لتاسي سره دا دي أهل السنة والجماعة قرآن كريم تلاوت بكي كوية أو دغ ولا زرا آيات قرآن دا ولا زرا آيات قرآن لتاسي سره چيري ده بإيران كده بخوم كده كربلاء كده چيري ده دا 30 سپاره نازل شوی دی اي امام دي واي ولا زرا آيات ده 30 سپاره 5 زرا آيات ده قرآن الته دي تا کتاب وايي سي ولا زرا آيات قرآن را نازل سوی دی دی الله بنده په خبره ځان پوهوي کینه پوهوي کوم غر یو بل غر ولي ښه مسلمانانو اوس یو بل ځای وګوره ما ساقي صاحب یو دقیقه د دې یو سوال جواب راکړه دغه قرآن کریم چې دا 10 سپاره ده په دې کې چا لاس وهانه کړي کینه ده کړي مولا علی علیه السلام کمپلیټ کړي مولا علی السلام کې لاس وهانه کړي نه دی کوم پاسره نازل شوی قرآن نه مطلب دغه قرآن کریم چې اوس لما او تاسو سره دا قرآن کریم دا تحریف سوی دا کنه ده صحیح ده کنه بالکل ها مسلمانانو غوږسیه دا د لوی معتبر تفسیر ده دا د تا مکتبه د پاس ورته وګوره مکتبه الشیعه وګسه مکتبه الشیعه مسلمانانو ټول ورته غوږسیه تفسیر الصافي د فیض کاشانی اول جلد 40 صفحه ده بل خبره پسې درواخله مسلمانانو غوږسي په دې ځای کې د دوی مفسرین او محدثین سوای وان القرآن الذي بين اظهرنا ليس بتمامه دا وی پر قرآن نه ده ان القرآن الذي بين اظهرنا ليس بتمامه كما انزل على محمد صلى الله عليه واله منه ما هو خلاف ما انزل الله وای په دې قرآن کې خلاف دی هغه څه چې الله را نازل کړي ومنه ما هو مغیر وای په دې کې تغییر سوی ومحرف او تحریف سوی وانه قد حذف عنه اشیاء كثيره او لدی قرآن نو ډېر شي ډیلیټ سوی دی ولري سوی دی دا ډیلیټ شوی ها دا ډیلیټ شوی دی د تا مفسر سوای ما کتاب درته وایي ولرګه ما کتاب درته وایي چې دینه ډېر آیاتونه ډیلیټ شوی دي ډیلیټ شوی دی په خپل خپل ویلو د تا کتاب او انسان او شرابیانو
او شرابي ته ما ته غوږ ونیسه ته ما ته غوږ ونیسه او د ما شرابي د ما کتاب د زه وایي څه درته وایم ته څه وایې دا تاسې چې پړي در پکې اچولي دي خو همدغه غضب ده چې په پښتو نه پوهېږي په خبر ما تاسو کتاب- پښتانه یاست نه پوهېږم له کومه ځایه راغلي یاست یو دوه درې ټکي پښتو مو زده کړې ده زه درته ما وایم کتاب- چې تا کتاب وایي د تا مفسر امام وایي چې دا قرآن اصلي قرآن نه ده ته څه صحیح شوه پکې وایې که صحیح شوه که د ما کتاب درته وایي چې دا اصلي قرآن نه دی صحیح دی ته د اصلي قرآن منې اصلي قرآن خو چې څوک نه مني هغه مسلمان نه ده دا خو د دې موږ الحمدلله دا دېرش پارې قرآن خو د موږ ته راغلی دی خدای په فضل یو حرف زیاتوالی پکې نسته او نه کمي پکې سته که څوک وایي چې په دې قرآن کې یو حرف زیات سوی یا یو حرف کم سوی دا کافر ده مسلمان ونیسه که غوږ ونیسه کاري صاحب که مهرباني ما کتاب درته وایي چې دا اصلي قرآن نه دی ته لږ خوله بند که میوټ بند که ما کتاب درته وایي چې دا اصلي قرآن نه دی ته ما ته وایي چې دا اصلي قرآن دی زه منم صحیح شوه نو دا ملا دې بیا دروغ وایي اوس ته غوږ ونیسه که ما ته خبره ده خو ما پرېږده که نه یوه خبره به کوې ګوره د زړه سره آیا اوس ګوره په دې قرآن کې الله وایي چې دې قرآن ساتنه زه کوم او د تا ملا وایي چې نه دا قرآن اصلي قرآن نه ده دا تحریف سوی ده په دې کې لاسوهنه سوي د الله خبره اوس منې که د خپل ملا خبره منې کاري صاحب محترم صاحب پرنسپل صاحب بادشاه صاحب ما خبره وره چې زه تا ته غلی شم یا کې راکړه تقیب نه کوي را سره الله وایي چې دې قرآن کې څوک زیات لاسوهی نسي کوی الله وایي دا قرآن زه ساتم د تا کتاب وایي ان القرآن الذي بين اظهرنا ليس بتمامه دا وایي پر قرآن نه ده اصلي قرآن وایي نه ده صحیح شوه جواب راکړه الله رښتیا وایي که د تا ملا رښتیا وایي صحیح شوه ما کتاب درته وایي چې دا قرآن کمپلیټ نه دی او تا کتاب الله وایي چې دا قرآن کمپلیټ دی که نه صحیح شوه دی پرې چې تا سره اخلم اوس دې د بعضې تا ته ویم که نه چې دا 30 سپارې قرآن د ته منې دا د ته ښه درجې قومت څه په مسلماني یې منې ما ته وایي چې کافر دی ودرېږه ته څه کله ما ته وایي وا خو درېږه که قرآن ذکر درته کم که قرآن ذکر درته کم ولې الله جل وعلا خبره منې که د خپل ملا خبره منې دومره راته وایي یا خپل ملا منم یا الله منم دومره ووایه بیا مخکې ځو پسې بیا خبرې کوه پسې مهرباني ته ما دې خبره ته پرېږدې که نه پرېږدې ته کله میوټ لګې کله خبره نه اورې خو ته ما خبره غوږ د الله خبره منې که د خپل ملا خبره منې دومره ماته جواب راکړه چې یا الله منم یا خپل ملا منم بیا مخکې ځه پسې بیا غوږ درته نیسمه خبرې ته در راسم مناظره په خبرو کېږي داسې نه کېږي ته خبره واوره ته لږ غوږ مو ته ونیسه جواب راکوې رایې که کنې کوزومه دي نور نو کوزولو تاسو عادت دی تاسو غدیر قوم کې درې تخلی نو دی خو به خود مناظره نه تخصو ته خبره صبر وکړه یا دا د موږ عادت نه ده چې امام علي علیه السلام بلې خواته تخته ما من درې تخلی ته د غوا تخته ما اوس راسه الله رښتیا وایي که د تا ملا رښتیا وایي مهرباني دې دوه خبرو کې یا غوږ ونیسه زه د خبرې ته راسم من دې خبرې درې پویم اوس دنه جواب دیږم ته غوږ لږ ونیسه که غوږ ته لږ نیسې وای مهرباني غوږ در پورې شته که هغه نه غدیر قوم کې مولا علی علیه السلام پرې کړی دی څنګه ابوبکر نه پرې کړی هغه سیتا نه پرې کړی ته غوږ نیسې د نرګس زو دې ته غوږ نیسې که څنګه اخر غوږ نه نیسې سخت برانه اخر د ابوبکر یا امتیاز و بلا تا ته د تا هغه ټول مذهب ته څنګه میوټ څنګه نه کوي صحابه وته بنځي یې میوټ لګې ته لږ غوږ ونیسه لږ غوږ ونیسه توهین کړي بیا وکړل بیا دې سم دي سړی زوی جوړوم توهین لږ غوږ ونیسه تا څنګه درې غټه من تخلی ته بوسن د مناظره نه مناظره په دلایل باندې کیږي د غټي باندې نه کیږي ک دلایل لري د خپل کتاب نه مخکې شه باندې کمیوټ کله استاد نه شاګرد خبر نه کی بیان کمیوټ باندې طرف پیسو ته چینه کمیوټ مناظره زبل سکه بیان کمیوټ خبرې کو زر کو انا اوس غوږ ونیسه تاسو دې پر راغلم چې ما ملا دی کنه چې دا قرآن کمپلیټ نه لري الله پاک دې دا قرآن کمپلیټ دی الله پاک دې کې قرآن کې یو آیات راستولای دی آیات کې درته ذکر شوی دی چې تب خپل بل څه دین نه چېړي څوک په عیسائی وي څوک په کرسچن وي څوک په هندو وي څوک په شیعه وي څوک په اهل سنت وي څوک په کافر وي څوک په څه وي قرآن کې ته نه پړاو کړی دا
راویخی د مسلمانانو په مخ کې اوس به موږ وګورو مسلمانان به موږ ټول به وګورو مې ته قرآن آیت قرآن کمپلیټ دی ته څنګه قرآن باندې ته تور کې دا نه لیدلی بسم الله الرحمن الرحیم مطلب ته بسم الله نه شروع شي اخري پر قرآن څنګه پڑھاوي بسم الله دې په دروغ ویل بسم الله دې غلا بسم الله الرحمن الرحیم نه ده بسم الله الرحمن الرحیم نه ده بسم الله الرحمن الرحیم رحیم نه ده خدای دې غر کړه بسم الله الرحیم نه ده دا بیا د امام علي دفاع کوي بلا د امام علي در وګرځيږي بسم الله ویلای نسي بسم الله دې ځانه ده بیا راځي په صحابه کې غږیږي بیا راځي په اهل بیت بسم الله پڑھو کا بسم الله پڑھو کا بسم الله پڑھو کا بسم الله پڑھو کا بسم الله الرحمن الرحیم وای ما درته څنګه ویلو دا ما درته څنګه ویلو بسم الله الرحمن الرحیم دا دغه سی ویل ته بیا وای ښه د تخپل کوم د خوشی د بوک زبان د درو تخل یو زبان د کوم دی ته د سب دور بسم الله وای بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله ارنادا بسم الله بیا وای جناب تويا بسم الله وای ما شاء الله مناظر صاحب راغلی دا آغا صاحب راغلی دا جناب رسول الله د اهل بیت او بلا در وګرځي بسم الله وای اله ما ساقي صاحب د زړه سره بسم الله وای ما شاء الله بسم الله مرد درې سماتي ویلا کوم چې ما بسم الله غلطه واستوي تا ولا بسم الله څنګه سید یا واری بیا وای اخلاص یو واری بیا وای بس ما درته درې ځالي ویل تاسو لا درې څنګه دخل ویل او څه وای باندې ته باندې ته دولس امامان منی دولس واری به بسم الله وای یو ځل بیا وای بیا نور مدر معاف کو یو ځل بیا درې معنی ته درې ځالي اول ویا ته درې کوم تخلی معنی ته درې ځالي اول ویا بیا تاسو وایم ته معنا مشري استاد وسلمان زدکی خو ګرځي در ذکرم بیا ته داسي وای بیا هم نشي کولای جناب الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم نادت وسوي مهرباني وګونیسا اوس ته ماته خپل خو ورکې چې ایر ورکې نشته راته ولکې ایر ویلو لا مې دا ویلې خاطي وسوي بسم الله ایر ورکې تا ویلو کوونیلو يا ایر نستا بسم الله الرحمن هذا الرحمن ادي الله بندا مساقي سي وای بسم الله وای على زر كاريس دائما يورد بانكا مجبور جان داير بسم الله وای مجبور جاني ولا بارك الله فيك مجبور جاني ميورد بانكا بسم الله وای على استاذ ناس في شاګر ضرورت نشتا بسم الله الرحمن الرحیم والله قسم اوس تا ورته خپل ایر ویلو کوونیلو قسم بسم الله الرحمن قسم په خدای کوي رحیم قسم په خدای کوي ادي الله لا تور کې ایر وای ته زور کې ایر وایم ته څنګه الله تعالی دا کوم کتاب شو خپل به تور کې څه وای غسې شو خاصي بسم الله د مسلمانانو واورید هغه اوس قضاوت کوي په کوم آیات کې راغلي د ست بادانه کې دا نه په کوم سفاره کې د په کوم صورت کې درازه اله دې زړه سره توهین ته قرآن کې نه پڑھاو کړي یا نه دی پڑھاو کړي اوس به تر واخی و دې زړه سره توای ګور قرآن معنی څنګه تخپل پیغمبر معنی څنګه ته څنګه چې د مت الله ویل دي 30 سپاره قرآن کمپلیټ شو تا ته الله ویل 30 سپاره قرآن کمپلیټ شو پکې ته قرآن کې یو شخ نه خبر وي تبا صرف د ناس دواس زمریان درته چکولي بستوي ته بزنریم ازدایم وکسخو پټرول جنس ته اوس راسي سي دغه مزغیم در آرام کړی وای اوس له وکس دا میوټ ته لګای کنه دا میوټ ته لګای دا درو کسانو کار السلام علیکم کاری صاحب څو خبرې کول غواړم تاسو سره تاسو سره زه کوم پستر وی ولا زه صبر وکړم ډاکټر ارڅوک سي مړه صبر وکړه ګوره مساقي سي ودی زړه سره د تا دی په خدای قسم وي تل امام علي نه شرمېږي چې بسم الله دی نه د زوي چې امام علي منم امام علي داس بسم الله ویله بلای درو ګرځيګا بسم الله کې څه غلط دي رحماني رحيم ټول بسم الله دی غلطه ده خا آیا صبر مساقي کا امام علي په ورځ د قیامت پښتنه درنو کړي اے شرمېدلې تا ځان په زنجیرانو وهل ماتمونه دي کول دا بسم الله دی ولې نزد کوله پستر ګوړون سي ورته وای امام علي رضی الله ته کاری صاحب زمریان درته چکنولي وکشان نه ځان ماستړه کاوه کچو ورته نږدې ناسو یو غړا په بونه ورکو یو غړا په بونه تکبیر الله اکبر ولله الحمد
دا یوه خبره هم ځینې پوښتنه ونه کړله چې الله رښتیا وایي که د تا امام رښتیا وایي. په دغه ځای کې مو یوه خبره چې ده ویلې وایي خو نه یې وویل تر پایه. خو ګورئ د الله خبره هم نه داسې هم ګورئ تاسې پام ده دا یې ونه ویل تر پایه پورې چې الله رښتیا وایي د امام لا دروغ وایي نه یې وویل. نو معلومه خبره دا ده چې د دوی په مذهب کې الله دروغ وایي العیاذ بالله د دوی ملا رښتیا وایي.